بدون شک د طالبانو ترمن ډېر قوي اختلافات شتون لري. د دوی باداران او د دوی مشران د دغه اختلافاتو د پټ ساتلو او د کنټرولېدو کوششونه او سعی کوي. د امارت او د خلافت په کلمې هم د دوی په منځ کې اختلافات شته ده. د امیر المؤمنین او د رئیس الوزرا په دندو مسؤلیتونه هم اختلافات شته چې حقاني ډله ورته وایي که چېرته ستاسو د ملا عمر د ډلې نه امیر المؤمنین وي د حقاني د ډلې نه باید رئیس الوزرا وي او درې دورې تاسو امیر المؤمنین تېر شوي یاستئ. څلورمه دوره باید حقاني ډلې ته ورکول سي. ملا هیبت خان چې مړ شوی ده په کوټه کې شتون نه لري، د هغه دغه مړینه باید ښکاره سي او په ځای خلیفه راسي امیر المؤمنین چې دغه حالات دغه اوضاع تر اوسه پورې ISI کنټرول کړی ده او د اختلافات د دوی منځ شتون د دوی ترمنځ بدون شک شتون لري. بار بار د دوی ترمنځ په ار کې وسلوال نښتې هم شوی ده. ټیټ رتبه طالبان چې دي هغه په دې هم ګیله منډه او خفه دي چې 20 کاله د اسلامي نظام په خاطر جنګېدلي، نو ولې اسلامي شریعت نه عملي کېږي، ولې حدود نشته، ولې دلته قصاص نشته ده. او بل اختلاف په دې هم شته چې ټیټ رتبه طالبان د کوم کشران چې دا 20 کاله جنګېدلي دي، بې تعلیمه دي، بې سواد دي، هغونه اوس امتحان اخیستل کېږي چې تاسو راشئ امتحان وکړئ چې ته ماموریت کوی شئ، ریاست کوی شئ، مدیریت کوی شئ. نو هغه اوس په دې ګیله من دي چې که چېرته امتحان اخلي 20 کاله خو د امتحان خبره نه وه، ته قدرت ته ورسېدې، اوس امتحان اخلي او ورته وایي چې ته سویه نه لرې، په تعلیم کچه د زیرو ده، ته باید لاړ شې ښارنشین کېنې. او ډېر طالبان د اوس په کورو کېناستل، معاش و تنخوا نه ورته رسېږي، ډېر په دې کېناستل تعلیم او تحصیل نه لري. نو دا اختلافات د دوی ترمنځ ډېر زیات ده او امریکا هم ترېنه غوښتنه کوي چې موږ ته د هره هفته 40 میلیونه ډالر د قطر د تړون له مخې درکوو. منګه خپل تړون ته وفادار پاتې سوي یو، نو تاسو هم باید خپل تړون ته وفادار پاتې سئ او په عمل کې ثابت کړئ. په عمل کې داسې ثابت کړئ چې دوی د امریکا سره دا تړون کړی چې د امریکا د سفارت د ساتلو په بهانه د امریکا نظامی عساکر باید بیا افغانستان ته راسي او دلته حضور پیدا کړي، اډې ورته ورکول سي. که چېرته دغه تړون چې طالبانو سره کړی عملي کېږي، نو دلته د طالبانو په منځ کې ډېر قوي اختلافات او وسلوال په وسلوالو نښتو باندې بدلېږي. او که چېرته وروره امریکا سره دا خبره نه مني، نو هلته تړون کړی ده، هلته هره هفته یې د امریکا نه 40 میلیونه ډالر اخیستي. طالبان نو اوس وار پار خطا ده، حیران پاتې دي چې اوس دا لاره ونیسي او که چېرته دا لاره ونیسي. او د دې امکانات هم شته چې دا اوس د کوم پټې ناستې کوي قطر کې یو ځای بل ځای استخباراتي ناستې چې حکمتیاره خبره علني کړله چې اوس د ټولګډونه او ټول شموله حکومت فشار امریکا ورباندې راوړی چې ځینې احزابو، ګوندونو، سمتونو، اقوامو ځینې کسان به سمبولیک راشي د طالبانو حکومت ته به ور داخل شي. د طالبانو ځینې وزیران، والیان، قمندانان دا به په کور کې نیول شي، هغو ته به قهر و غوسه ورشي چې 20 کاله جنګ موږ وکړو، دا خلک بیا حنیف اتمر راغی یا معصوم ستانکزی راغی یا قانوني یا بسم الله محمدي راغی. نو دا اختلافات امکان لري چې د فصلي تر اخره پورې په یو قوي وسلوال نښتې باندې